بسم الله الرحمن الرحیم. د غږیزو کتابو د خپرونې ډیرو درنو اوریدونکو په سلامونو او نیکو هیلو مو هرکلی کوم. د غږیزو کتابو د خپرونې په لړ کې مو دا ځل درته د ناکاموراد د ژوند ریښتینی داستان وطن می مهم ناول چمتو کړی. هیله ده چې تر پایه را سره واورئ. د کتاب لیکوال نورالله سلطان زوی. ژوند ښکلی نه وي، بشر ژوند ته ښکلا وربخي، خو له بده مرغه موږ هغه څوک یو چې نه خپله ژوند کوو او نه هم بل ژوند ته پرېږدو. ژوند مو بدرنګ دی، نه یې خپله ښکلی کوو او نه بل پرېږدو چې ښکلی یې کړي. ژوند لیمڅي ته ورته دی، پر لیمڅي هر څوک خپلې وړۍ کېږدي او ټکوي یې، د ناستې لپاره یې چمتو کوي. د هر چا د وړیو نښې راتلونکي نسلونو ته پاتې کیږي. د هر چا وړی ځانګړې ښکلا لري، ځانګړی رنګ. له بده مرغه چې په دې لیمڅي زموږ د وړیو رنګ تت دی او له وړیو مو د باروتو بوی خیږي. تر څنګ ناست خلک شونډې راپسې بوڅوي، هر څوک راڅخه کرکه کوي، هېڅوک له موږ سره څنګ په څنګ نه کینی، ځکه چې په لمن مو اور بل دی. راځئ چې د ژوند د لیمڅي وړیو ته یو نوی رنګ ورکړو، تر څو د هر چا پام راخپل کړو. د کمپیوټر په کیبورډ مې یوه ټسا جوړه وه، آخري پاراګراف و. ټایپ مې کړ، کمپیوټر مې بند کړ، د چوکۍ پر ژۍ مې ورمېږ کېښود. پام مې شو چې ټول زما په تمه دي. بیرته مې سر راپورته کړ، ځان مې نیغ ونیو. د سبا د ورځې په مهال ویش خبرې روانې وې. مسؤول کس هر چا ته خپل کارونه ور وښودل. زه یې تر ټولو آخر ته پرېښودم. د ټولو کارونه معلوم شول. بیا یې ماته مخ را وګرځاوه او ویې ویل، تاسو ته مو یوه ځانګړې مرکه په پام کې نیولې. زه غلی وم، ځکه خبره لا پاتې وه. د لیدنې ځای او کس یې نه و راښودلی او له بله پلوه یې زه په عادي مرکو پسې نه لیږلم او تل به مې هغه مرکې ترسره کولې چې زموږ څېړنیز مرکز به ورته اړتیا لرله او خورا ارزښتناکې به وي. زه همغسې غلی وم چې مسؤول کس زیاته کړه، تاسو به سبا ته د یوه جاپاني ډاکټر په ژوند یو متن جوړ کړئ. زه بیا هم غلی وم، ځکه چې موخه څرګنده نه وه او ټولو همکارانو په همدې عادت خوښ وم چې په ډېر دقت سره د بل خبرې اورم. مسؤول کس د میز له سره یو ژیړ رنګی کاغذ راکړ. په کاغذ کې مې سترګې ونیولې. په کاغذ د کور او کوڅې ادرس لیکل شوی و. لاندې ترې په انګریزۍ اعدادو د اړیکې شمیرې لیکل شوې وې. کاغذ مې ټول کړ، په جیب کې مې کېښود، سر مې پورته کړ او ومې ویل، سمه ده. سهار لږ ناوخته دفتر ته ولاړم. جیب ته مې لاس کړ، هغه پرونی کاغذ مې راواخیست. د دفتر په تلیفون مې شمیره ووهله، ګوشکي مې غوږ ته ونیوله. زنګ تیر شو. له 2-3 زنګونو وروسته مې د یوه نارینه غږ واورېد. هلو، ومې ویل، السلام علیکم. پوښتنه مې ورسره وکړه. ځان مې ور وپېژاند. روح الله افغان یم. د وطن څېړنیز مرکز څخه مې اړیکه نیولې. په همدې موقع اړیکه غوڅه شوه. بیا مې شمیره ووهله، ګوشکې مې غوږ ته ونیوله. زنګ تیر شو. سم د لاسه مې بیا همغه غږ واورېد. وبښئ، فکر کوم شبکه کې ستونزه ده. ومې ویل، هیله کوم وخت مو نه نیسم. غواړم له ډاکټر صاحب سره یو مرکه وکړم او پر ژوند یو متن جوړ کړم او څېړنه پرې وکړم. له هغه لوري مې واورېدل، هر کله راشئ، ستونزه نشته. له یوې لنډې دمې وروسته مې بیا وویل، ځای در معلوم دی؟ ومې ویل، هیله کوم، هو، ادرس مې اخیستی. بیا مې واورېدل، ښې چارې. اړیکه غوڅه شوه. په لومړي ځل ورسره مخ کېدم. تر اوسه مې له نږدې نه ولیدلی، سم مې نه پېژاند. یوازې له نوم سره بلد وم. نه پوهېدم چې څه ډول به وي. همکارانو ته مې وویل، زه ولاړم. حامد مسک شو، ځان یې د کمپیوټر د سکرین تر شا پټ کړ. په غلي غږ یې وویل، که ډوډۍ را باندې خورې نو زه هم در سره ځم. ورتاو شوم. حامد سر د کمپیوټر د سکرین تر شا ټیټ کړی و. داسې ښکارېده لکه یو څه چې لیکي.
اوږې یې نیغې نیغې وتلې وې. وخندېدم. ومې ویل څه چې زه خورم هغه پر تا هم خوړلی شم. په دې وخت کې وهاب له بله کونجه راغږ کړ. ستا ډوډۍ خو ماته معلومه ده، تر څو چې د ټول کار نه وي خلاص کړی، نه خپله ډوډۍ خورې او نه یې بل درنه خوړلی شي. وهاب ملامت نه و. یو ورځ را سره ولاړو. د غرمې ډوډۍ مو په ماښام وخوړه. ده هم همغه وخت په یاد و. ټوله ښه په کړس کړس وخندل. ما هم خندا ورسره غبرګه کړه. له خولې مې ورته ووتل بس خوښه مو. زه مو له ځانه سره بیایم چې نه را سره ځئ هغه ستاسو کار دی. وهاب بیا له خندا شین شو. په خندا یې وویل زه خو نه در سره ځم، ستا له ډوډۍ مې هم توبه ده. بکس مې د میز پر سر کېښود. اړین توکي مې پکې کېښودل. زنځیر مې پسې ورکش کړ. د بکس پټۍ مې له اوږو تاوه کړه. ټولو ته مې د خدای په امانۍ وویل او د کاري ساحل نوم مې ور واخیست. له دفتره ووتم. د کوڅې په سر کې د ټکسۍ په تمه وم. له بره یې ورزړه ټکسي راښکاره شوه. موټر چلوونکي څراغونه راکړل. ما هم د سر په اشاره وپوهاوه چې موټر ودروي. موټر ودرید. دروازه مې خلاصه کړه. په شاتني سیټ کې څوک نه و او په مخکني سیټ کې له موټر چلوونکي سره یو ځوان ناست و چې د سر ویښتان یې په اوږو پراته وو. بکس مې له اوږو ښکته کړ. په سیټ کې مې کېښود. زه هم ورپورته شوم. دروازه مې رابنده کړه. موټر چلوونکی تیار ځغاستې ته ناست و. له ګیر لیول یې ګوتې تاو کړې. ګیر یې بدل کړ. د موټر له شا تورې خوپڼې پورته شوې. موټر په کوڅو کې د مار په څېر تاو راتاو شو. تر څلور لارې ورسېد. د څلور لارې په ښکتنۍ برخه کې یې کوز کړم. د لاس په مړوند مې ساعت راتاو کړ. له 9:15 تېرې وې. د خلکو په ګڼه ګوڼه کې دوکانونو تر مخ ودرېدم چې د هوټلونو مخ ته د وازدو بوی مې په پوزه ولګېد. کبابیانو د غوښې سیخونه په سکرو ایښي وو. له هر هوټله څخه دومره د غوښې بوی او لوګي پورته کېدل چې د سړي حالت به یې بدل کړ. بکس مې په اوږه و. له بوی په تنګ شوم. په یوه لنډه کوڅه ورتاو شوم. تقریبا په 15 دقیقو کې د خپلې موخې تر تمځایه ورسېدم. په تمځای کې ډېر موټر ولاړو. هر ډریور نارې وهلې یو کس یو کس. په زړه کې مې تېره شوه که خدای کول له انتظاره خو خلاص شوم. موټر ته ورپورته شوم. ومې لیدل چې یو بل نفر هم کم و. یو څو دقیقې ورته په تمه شوم. صبر مې ونه شو. له موټر چلوونکي مې وپوښتل وروره څو تنه کم دي؟ ډریور ته د خدای هدایت وکړي. سپینې سترګې یې رابرګې کړې. په لوړ غږ یې له خولې راووتل وروره شور مه جوړوه. که ډېره بیړه دې وي نو د یوه نفر کرایه پرېکړه بس در سره روانېږم. د دې خبرې په اورېدو مې تندی تریو شو خو څه مې ونه ویل. غلی پاتې شوم ځکه زموږ په ټولنه کې موټر چلوونکي لږ قهرجن دي او کله کله په سپرلیو غوسه کېږي. او دا خو یو ورځنی عادت دی چې 10 نفره هم کم وي دوی د یوه نفر کم غږ کوي. تر څنګ مې یو سپین سری سړی ناست و. ږیره یې خریلې وه. په سر یې سپین او شنه ویښتان راخواره وو. غټې سترګې د عینکو په ښیښو کې ځلېدلې. خپلې عینکې یې له سترګو ښکته کړې. د لمن ژۍ یې راونیوله. د عینکو په ښیښو یې تېره کړه. ښیښې سپینې وځلېدلې. بیا یې عینکې په سترګو کړې او غاړه یې تازه کړه. ویې ویل راځئ ټول به 10 افغانۍ زیاتې ورکړو تر څو د هغه یو نفر کرایه ورته جوړه شي. د سپین سرې سړي خبره په ټولو سپرلیو ښه ولګېده ځکه چې له انصاف یې کار واخیست او په تن شوی هم و. سپین سرې د سیټ له منځه ورغږ کړ راځه 10 افغانۍ زیاتې درکوو. د موټروان په مخ کې هم خوښي پیدا شوه او په ډېرې چټکۍ سره موټر ته راپورته شو. دروازې یې خلاصې پرېښودې. موټروان یو غوړ واسکټ په تن و. د غاړې غوړوالی یې له شا څخه هم ښکارېده او د جیبونو څنډې تکې تورې اوښتې وې. د واسکټ په جیب یې لاس دننه کړ. یوه توره کیلي یې راویستله. د سویچ په سوري یې ورننه کړه. له موټره یې یو غور وایسته.
تا به ویل چې الوتکه پورته کیږي. بیرته له موټره ښکته شو. یوه خیرنه صافي یې په ښیښو کش کړه. نه پوهېدم چې ښیښې یې پاکې کړې او که خیرنې یې کړې. صافي یې ټک وهله، خړې دوړې یې ترې پورته شوې. بیا یې سره راټوله کړه او د دروازې په لاندنۍ برخه کې ور ومنډله. موټر ته راپورته شو. دروازه یې په ځان پسې وویشته. په سټیرینګ یې د لاسونو پنجې کېښودې. په اکسلیټر یې پښه ټینګه کړه. موټر وښورېدو. حرکت یې وکړ. د موټر سرعت پسې زیاتېدو. د سړک پر غاړه ونې راڅخه تښتېدلې. موټر چلوونکی ډېر چالاک و. د خپل او بل لاس توپیر یې نه کاوه. خو بس یوازې به مخته کېدو. کله کله به څوکۍ کې لږ راټول هم شو چې څوک ونه وهي. په مخکیني سیټ کې 2 تنه ځوانان ناستو او په شاتني سیټ کې د ښیښې ترڅنګ زه او ښی لوري ته مې یو تن سپین سری او د هغه ترڅنګ یو ځوان ناستو چې د طب د پوهنځي محصل و. د هر چا مجلس جوړ و. د مخکیني سیټ ځوانانو په خپلو کې سره خبرې اترې کولې او په هره ستونزه کې به یې دولت ملامت کړ. کله کله به یې ښکنځل هم کوله. زما ترڅنګ سپین سري سړي هم له خپل ملګري سره غورې کولې. ما هم په زړه کې موټر چلوونکي ته کرله اورېبله چې دا څه ډول سړی دی او دا کوم ډول ډریوري کوي. کله کله به مې ځان ګرم باله چې ولې د دا رنګ سړي سره راپورته شوم او کله به مې بیا د ټرافیکو امریت پړ کړ چې هر چاته یې لایسنس ورکړی. زه په فکرونو کې ډوب وم. د موټر ملګري مې په خبرو ګرم ول او موټر چلوونکي لاره را لنډوله. هر څوک بوخت وو. تقریبا په 12 دقیقو کې تر ټاکلي ځایه ورسېدم. له ښیښې مې د ښکته کېدو ځای په نښه کړ. غاړه مې تازه کړه. پر موټر چلوونکي مې غږ وکړ: وروره، زه یو څو قدمه وړاندې هغې دروازې سره ښکته کېږم. موټر چلوونکي بې ځایه په بریک پښه ټینګه کړه. موټر ودرېد. موږ ټول یې شا او مخ ته وښورولو. نږدې مې پوزه د مخکني سیټ په څنډه لګېدلې وه، خو خدای فضل وکړ. ځان مې راټینګ کړ. دروازه مې لا نه وه خلاصه کړې چې ترڅنګ مې شنګ شو. سور رنګه کورولا تېره شوه. ژر مې دروازه پرېښودله. موټر چلوونکي سترګې د عقب نه ما په ښیښه کې نیولې وې. په غټ غږ یې وویل: کته کېږه، موټر نشته. دروازه مې خلاصه کړه. له موټره راښکته شوم. موټر چلوونکي همدا 2 سترګې رانیولې وې چې پیسې یې ونه ځنډوم. ډریور لوري ته ورتاو شوم. د افغانیو سلګون لوټ مې ورته ونیو. ژر یې د واسکټ په خیرن جیب لاس دننه کړ او پاتې پیسې یې راوشمارلې. ما خپلې پیسې په جیب کړې. له موټره بیا ور ووتلو. تر مخ مې تیر شو او شاته یې یوه توره لوخړه کوله. تا به ویل چې د خښتو داش روان دی. موټر په خپله مخه ولاړ. زه هم د سړک کیڼې لوري ته په کوڅه ورتاو شوم. کوڅه خامه وه، خو د کورونو مخ ته یې ښې لویې لویې ونې ولاړې وې. په ټوله کوڅه کې ښه دروند سیوری جوړ کړی و. کوڅه سر تر سره پاکه وه. هېڅ کاغذ، پلاستیک او خځلې پکې نه لیدل کېدې. د سړي زړه پکې سکون کاوه. د کوڅې تر نمایي لا نه وم لاړ چې د خپلې موخې کور مې وموند. مخې ته یې ودرېدم. د دروازې د زنګ په تڼۍ مې ګوته ټینګه کړه. د زنګ په چغه ونه پوهېدم. یوه شېبه وروسته دروازه خلاصه شوه. یوه ځوان لاس را اوږد کړ. ستړي مشي یې راسره وکړه. له رنګه تورو، خو په خټکې یې شات ګډ و. پرته له کومې پوښتنې یې په مخه کړم. د دهلیز په سر کې مې بوټ ویستل. په دهلیزونو دننه شو. د دفتر دروازه یې راوښودله. فکر کوم له وړاندې ورته ویل شوي وو، نو ځکه یې نیغ په نیغه تر ډاکټره ورسولم. دروازه مې وټکوله. یوه شېبه غلی شوم. د مهربانۍ غږ مې واورېد. دروازه مې ور خلاصه کړه. ومې ویل: السلام علیکم. د سلام په اورېدو سره د میز تر شا یو لنډی سړی نیغ ودرېد او له میز راووته. لاسونه یې پورته کړل. غېږه یې لویه کړه. مسک شو. داسې ښکارېده لکه چې د څو کلونو را په دې خوا یو بل پیژنو. دواړه لاسونه یې راڅخه تاو کړل. په غېږ کې یې ونیولم. د کورنۍ غړو
او شرایطو پوښتنه یې راڅخه وکړه. روغبړ مو خلاص شو. د خپل کاري میز پر سر یې په یوه سپینه تڼۍ ګوته ټینګه کړه. په دهلیز کې د زنګ کړنګا شوه. زه ولاړ وم چې لنډی سړی راتاو شو. دواړه یو کوچني میز ته په یوه اوږده چوکۍ کېناستلو. یوه شېبه وروسته دروازه راخلاصه شوه. یو ځوان راننوت. لاس یې راوغځاوه. ویې ویل ستړی مه شې. دا زموږ میز تر مخ ودرېد او زما تر څنګ لنډي سړي ته یې سترګې ور واړولې. ځوان په ونه ټیټ و خو د ببرو بڼو په منځ کې یې سترګې شنې ځلېدلې. ډېر مینه ناک و. د وروځو تر منځ یې فاصله وه، یعنې له یو بل سره نه وې نښلېدلې. لنډي سړي په شونډو ژبه تېره کړه. مسک شو. ویې ویل مېلمه راغلی. لاسونو ته یې ټک ورکړ. بیا یې وویل یو پیاله تور چای خو راباندې ولوروه. د ځوان باڼه سره ورغلل. سترګې یې پټې کړې. بیا یې وغړولې او د هو په معنی یې سر وښوراوه. نور یې هېڅ ونه ویل او له دفتره ووت. زه هم نور غلی پاتې نه شوم. بکس مې راکش کړ. زنځیر مې خلاص کړ. له بکس مې سپین کاغذ راوایسته او د مخې جیب څخه مې تور رنګ بیک قلم هم کش کړ. د قلم سرپوښ مې تاو کړ. بیا مې همداسې پر کاغذ کېښود. مخ مې تاو کړ. سترګې مې پورته کړې. د لنډي سړي پړي پړي ویښتان شنه او سپین ځلېدل. په پړسېدلو سترګو کې سپینې اوبو ځلا کوله. په پلنه لنډه پوزه یې ساه اخیستله. پر پیړو شونډو یې سپین لنډي بریتونه پراته وو او لنډۍ زنه یې سپینه ځلېدله. په خټه کې یې ډېره مینه اخګل شوې وه. نه پوهېږم چې ولې راته د نړۍ تر ټولو ښکلی او شتمن کس ښکارېده. په لیدو یې نه مړېدم. څو دقیقې مې سترګې پکې نیولې وې. نه پوهېږم چې وجود به یې له کومې خټې جوړ و، خو خټه یې ډېره خوږه وه. وړاندې تر دې چې پر کاغذ څه ولیکم ومې ویل ډاکټر صاحب زه به خپل کار پیل کړم چې وخت مو ونه نیسم. پر شونډو یې سپین بریتونه وښورېدل. مسک شو. سپین غاښونه یې وبرېښېدل. په مسکا یې بدرګه کړه. مهرباني هیله کوم. قلم مې راپورته کړ. په ګوتو کې مې تاوولو. خبره مې را جوړه کړه. له څو ثانیو چوپتیا وروسته مې په خبرو داسې پیل کړ. روح الله افغان یم، د وطن څېړنیز مرکز کارکوونکی. پرون مې زنګ هم درته کړی و. د سړي په شونډو بیا لنډ بریتونه وښورېدل. ویې ویل اخ. بیا یې ځان غلی کړ. زه هم غلی وم. د لاس ګوتې په سر تېرې کړې. په لوړ غږ یې وویل وطن مې برباد دی. بیا هم ډېر خوږ دی. وطن خوږ وي که څنګه؟ ومې ویل هو وطن خوږ دی. له یوې لنډې ساه اخیستو وروسته یې زیاته کړه څومره ښه نوم ورته ټاکلی. ډېره مینه ورسره لرم. تل زما د زړه مطالب خپروي. موږ د ځوان قشر د ذهنونو جوړولو ته ډېره اړتیا لرو، نو دا کار به په ګډه کوو. ځکه همدا ځوانان دي چې هم هیواد ژغورلی شي او هم یې پلورلی شي. د سړي په دې خبره مې زړه کې ستنې وچوښېدلې او د هیواد ډېری شمېر ځوانان مې سترګو ته ښکته او پورته شول چې په یوه او بل نوم یې خپل هیواد خچ پچ کړ. په ویښه مې خوب لیدلو چې د سړي لنډي سپین بریتونه بیا وښورېدل. په جړ غږ یې وویل وطن ښکلی نوم دی. ډېر مې خوښ شو. سر مې پورته کړ. ومې لیدل چې لنډي سړي خپله لنډه زنه د لاس په پنجه تکیه کړې وه. په چورت کې ډوب و. هېڅ مې ونه ویل. یوه شېبه غلی شوم. بیا مې زړه صبر ونه کړ. چوپتیا مې ورماته کړه. ډاکټر صاحب که خوښه مو وي غواړم دا ځل ستاسو پر ژوند یو څو کرښې ولیکم. مخ یې راوګرځاوه. اننګ یې سپین ځلېدل. په لنډه یې وویل سمه ده. یوه شېبه غلی و. بیا یې په پړسېدلو سترګو راوکتل او له خولې یې راووتل. له کومه یې پیل کړم؟ په دې وخت کې دروازه راخلاصه شوه. هماغه ځوان و. د چای پتنوس یې په لاسونو کې را اخیستی و او را دننه شو. پتنوس یې په مځکه کېښود. له چاینک څخه یې چای په پیالو کې واچاوه. د چاینک له څوکې ته ونښتل. پیالې یې پر میز کېښودې. په پیالو کې تور چای زما پام خپل کړ.
له پیالو تاوونه پورته کېدل. د قوس میاشتې پیل و. هوا هم په یخېدو وه. په دې وخت کې خو بیا تور چای ښه خوند هم کوي. ځوان بیا پتنوس ته لاس پر وغځاوه. یو کوچنی لوښی یې راپورته کړ. په لوښي کې د کامې د ګوړې ټوټې پرتې وې. له رنګه توره ښکارېده، خو د سوچهګني ګوړه همداسې ښکاري. نور په خوند کې له روسي چاکلیټو هم غوره وې. او خولې مې ښه اوبه ورته وکړې. ځوان له کوټې ووت. ما هم له قلم سر کش کړ. پر سپین کاغذ مې ولیکل: ځان مو راوپېژنئ. د وطن مې د ناول 2مه برخه. ما هم له قلم سر کش کړ. پر سپین کاغذ مې ولیکل: ځان مو راوپېژنئ. ما خپله پوښتنه تکرار کړه چې ډاکټر صاحب له خندا شین شو او ویې ویل: زما لهجه خو سمه نه ده، راپسې ونه خاندې. له دې خبرې سره بیا له خندا شین شو. زه هم ورسره په خندا شوم او ومې ویل: لهجه اړینه نه ده، انسان پالنه مهمه ده. بیا یې وویل: سمه ده، دومره خو مې زده ده چې ستاسو پوښتنې پرې ځواب کړم. په سپین کاغذ مې سترګې ولګېدې. همدا خبره مې لنډې سړي ته تکرار کړه: ځان مو راوپېژنئ. عجیب سړی و. هره خبره به یې په مسکا پیلوله او ویل به یې چې مسکا د زړونو د فتح کولو غوره اسلحه ده. ما ته هم ځکه ښکلی ښکارېدو چې مسکا یې په مخ خوره وه او مسکا څېره ښکلې کوي. سړی مسک شو. لاسونه یې پر یو بل مږل. په ستونو کې یې رګونه وښورېدل. لاړې یې تېرې کړې او بیا یې زما پوښتنه داسې ځواب کړه: نوم مې تیتسو ناکامورا دی. بیا یوه شېبه غلی شو. شونډې یې سره وروستلې، غاښونه یې ټینګ کړل. له یو لنډ فکر وروسته یې د میز پر سر کاغذ کې سترګې ونیولې. له یوې مسکا وروسته یې وویل: نه پوهېږم چې انسانان یې ولې را سره نه مني. ما هم غوږ نیولی و. مرکه مې خورا حوصلې سره پر مخ وړه. د ژورنالستانو دا چلن مې نه خوښېده چې په پوښتنه کې پوښتنې ولټوم او له میلمه ځواب یوې او بلې خوا کړم. که څه هم دا په اوسني ژورنالیزم کې یو ویروس بلل کیږي چې له یو چا داسې پوښتنه وشي چې هغه لږ تر لږه 3 دقیقې وخت نیسي او ژورنالیست بیا نیمه ثانیه وخت هم نه ورکوي. زه هماغسې غلی وم چې بیا یې پیل کړه: زه خو وایم چې ټوله نړۍ یو کلی دی او ټول انسانان سره کلیوال دي. نو زه هم تقریبا له نن 83 کاله وړاندې د همدې نړیوال کلي د جاپان له فوکوکا په ښار کې د مور له لمن لوېدلی یم. بیا یې ماته سترګې راونیولې او ویې ویل: تر اوسه خو ځوان یم. بیا یې په کړس کړس وخندل. که زما اختیار وای نو نه مې غوښتل چې زه دې په هغه ټولنه کې د مور له لمن ولوېږم، ځکه چې هغه یو پرمختللې ټولنه وه. زما زیږون ته یې هېڅ اړتیا نه درلوده. له تولد وروسته ما تل هڅه کوله چې زه دې په داسې یوې ټولنه کې ژوند وکړم چې د هغې ټولنې د درد لپاره د درملو حیثیت ولرم. خپل کوچنیتوب مې نه په زړه کېږي، خو د مور او پلار له خولو به یې درته ووایم. خپل کوچنیتوب مې نه په زړه کېږي، خو د مور او پلار له خولو به یې درته ووایم. پلار مې د ورځني لګښت د پوره کولو په موخه په خپل ورځني کار بوخت و. مور به مې تل ترڅنګ لرله او یوه شېبه یې هم پرته له ما نه تېروله. تل به یې راته کیسې ویلې او په همغه کوچنیتوب کې یې راته د وطن پالنې مینه راښودله. ورځ تر بلې ښه کېدم. له وجوده کمزوری وم، خو له ذهن بیا بیداره وم. مور به مې هر وخت له بازاره راته د بېلابېلو حیواناتو څېرې او موډلونه لکه زمری، لیوه او ګیدړ راوړل. له بازاره به چې راوګرځېده نو زما د لوبو له سامان به یې هم یوه کوچنۍ پنډه جوړه وه. زما مخې ته به یې کېښوده. زه به هم له خوښۍ په ټوپونو وم. مور به مې راته ویل: زویه، دا زمری دی، د ځنګله پاچا یې هم بللی شو. دا له نورو پاچایانو سره ډېر توپیر لري. توپیر یې په دې کې دی چې هېڅکله پر بل حیوان تېری نه کوي. له ټولو حیواناتو ځواکمن دی، خو له هېڅ حیوان سره خپل زور نه ازمایي. کله لوږې مړ هم شي
پردی ښکار نه خوري. بیا به یې د بل حیوان موډل راپورته کړ او خبرې به یې وغځولې. دا لیوه دی، هسې د لیوه نوم بد دی. موږ چې کله کوم ظالم انسان ووینو نو هغه د لیوه په نوم نوموو، خو په رښتیا سره لیوه دومره بد نه دی. لیوه هم یو ځواکمن حیوان دی، خو هیڅکله هم یو لیوه پر بل لیوه ستم نه کوي. لیوه په نس زورور دی، تل د خپل نس مني، خو دومره هم نه چې د یو وخت خواړه لپاره پر بل لیوه ظلم وکړي. که له لوږې هم مړ شي پر بل لیوه به هیڅ زیاتی ونه کړي. ما تر اوسه نه دي اورېدلی چې یو لیوه د خپل نس د ډکولو لپاره بل لیوه وژلی وي. بیا به یو بل حیوان راپورته کړ، ببره لکۍ به ترې ځوړنده وه او وبه یې ویل دا بیا ډېر چالاکه حیوان دی، نوم یې ګیدړه ده. تل د خپل نس په هکله فکر کوي او بې کبره هم دی، د زمري پاتې شونو پسې ګرځي. چالاکه دی، خو دومره هم نه چې د خپل نس لپاره له بل ګیدړ سره چالاکي وکړي او هغه غلط کړي. زه هغه وخت پر دې خبرونو پوهېدم چې یوازې د لوبو په موخه مې له ټولو ګټه اخیستله. کله چې لوی شوم په دې وپوهېدم چې مور مې په لوړه کچه انسانیت پالنه راښودله او دا زما د کوچنیتوب دویمه مرحله وه. دا دوره هم په ټوپو وه، ډېر ژر تېره شوه. د ماشومتوب دریمه مرحله مې پیل شوه. د دریمې مرحلې په نیمایي کې به مې مور په دې خبرو ډېر ټینګار کاوه، زویه له انسان سره مینه وکړه، ځکه چې انسان وطن ژغوري. له وطن سره مینه وکړه، ځکه چې وطن د انسان بړستن ده. ژوند وکړه او نورو ته ژوند ورکړه. د ماشومتوب دورانو په منډو نه تم کېدو. زه هم ورځ تر بلې ښه کېدم او د مور د سپارښتنو په ارزښت پوهېدم. د مور په هره سپارښتنه مې مینه وه، له کرکې یې کرکه لرله او له مینې سره یې مینه کوله. میاشت په میاشت مې ونه هم لوړېدله او ذهن مې هم غوړېده. یو څه رالوی شوم. په دې دوره کې به مې مور زما د کوچنیتوب هغه نورو دورو کیسې کولې. په هره کیسه کې به یې زه اتل ښودلم او ویل به یې ته یو بختور ماشوم یې، د مور او پلار د خوښۍ سبب ګرځېدلی وې. تل به دې په څېره کې مسکا لیدل کېده. هم دا مسکا وه چې په هر چا به ګرانېدلې او دا ډاډ درکوم چې عمر به دې اوږد وي، ځکه چې مسکا عمر اوږدوي او د انسان تر ټولو غوره ډاکټر دی. دا فطري خبره ده چې د مور هره خبره خوږه وي. ما به هم ښه په مینه اورېدې. د کوچنیتوب ارزښت هغه وخت معلومیږي چې کله څوک زلمی شي. بیا هر څوک وایي چې کوچنیتوب پاچاهي ده. پاچاهي زما د پاچاهۍ وخت هم په تمامېدو و، خو زه نه پرې پوهېدم. اوس مې هم په یاد دي چې یوه شپه مې مور او پلار په ښوونځي کې زما د شمولیت خبرې کولې. ما هم له ښوونځي سره مینه پیدا شوه. تل به مې په تلویزیون کې د دولت مامورین خوښېدل. د دوی لباس مې ډېر خوښ و. نور نه پرې پوهېدم چې دوی څوک دي او څه کوي، خو یوازې همدومره پوهاوی راته بسنه کوله چې دوی ټولو ښوونځی لوستی. ښوونځی راته یو بله نړۍ ښکارېدله، یو بل ژوند مې بللو او هر وخت به مې د ښوونځي په هکله د مور او پلار څخه پوښتنې کولې. یو ورځ مې مور وپوښتل کله چې له ښوونځي فارغ شم نو زه به هم په تلویزیون کې ښکارم. مور مې زما په وړاندې په ګونډو شوه، دواړه طرفه یې ښکل کړم، بیا یې په ټټر پسې جخت ونیوم. یوه شېبه یې همداسې نیولی وم. بیا یې وویل هو زویه، دوی ټولو ښوونځی لوستی او له ښوونځي فارغ دي، نو ځکه د تلویزیون په پرده ښکاري. بالاخره هغه ورځ هم راورسېده چې په ښوونځي کې شامل شوم او د ښوونځي لومړۍ ورځ مې اوس هم یادېږي چې له حده ډېر خوښ وم، ځکه چې له یوې خوا په یوې نوې نړۍ کې زما د نوي ژوند پیل و او له بله پلوه مې مور او پلار په هغه ورځ ډېر خوښ و. نو زه هم ځکه خوښ وم، خو زه نه پوهېدم چې مور او پلار مې ولې دومره خوښ و. اوس چې لوی شوم په دې وپوهېدم چې هغه ورځ زما برخلیک ټاکونکې ورځ وه، نو ځکه مې مور او پلار دومره خوښ و. هره مور او پلار د خپلو اولادونو لپاره غوره برخلیک غواړي،
او د برخلیک د ټاکلو په ورځ ډیر احتیاط کوي او خوښ وي. زما په ژوند کې ټول بدلونونه د همغې ورځې څخه سرچینه اخیستې. که په دې ځای کې هغه خبره راواخلم، ښه پیوند به واخلي. زرګونه قدمه لار په یوه قدم پیلیږي. نو زما د ښوونځي لومړی ورځ زما د زده کړو بنسټ و. زما د ژوند ټول بدلونونه او کړنې له همغې ورځې پیل شوې. زما د ژوند د لارې لومړنی قدم و. دلته ګورم چې د ښوونځي په لومړی ورځ زده کوونکي په ښوونځي کې ډیر په تنګ وي، ان تر دې چې بیا څو ورځې ښوونځي ته هم نه ځي. خو زه بیا داسې نه وم. په لومړۍ ورځ په ښوونځي کې دومره خوښ وم چې د خوښۍ له لاسه په ورځې نه یم پوهېدلی. له یوه لوري مو ښوونکی ډیر مینه ناک و، او له بلې لوري یوې نوې نړۍ ته راغلی وم. نوي ملګري مې وموندل او یو نوی چاپېریال و. پر ښوونکو به زده کوونکي ډیر ګران و. تا به ویل چې ټول د یوې کورنۍ غړي دي. نور ملګري او ټولګیوال مې لږ شوخ ول، یو بل به یې ځوراوه. خو زما په غوږونو کې د مور سپارښتنو ځای نیولی و. تل به مې د زمري، لیوه او ګیدړ صفات په سترګو کې راتاوېدل چې دوی پر یو بل ستم نه کاوه. د دې حیواناتو له مینې اغېزمن شوم. ماشوم وم، نه پوهېدم. تل به مې زمری، لیوه او ګیدړ مې انسان، او د دوی مینه به مې انسانیت بلله. نو ما هم په همدې خبرو تکیه کوله، او له کوچنیتوبه به مې په خپل ژوند کې عملي کولې. د ښوونځي د دورې کلونه مې ښه په شور تیر کړل. له کوچنیتوب به مې د انسان ژغورنې موخې درلودې. له ځانه به مې هغه زمری جوړاوه چې له ټولو ځواکمن و، خو پر هیچ چا یې ظلم نه کاوه. که ووایم چې زه لوی خدای جل جلاله د هغې ټولنې لپاره نه وم پیدا کړی. یوازې د تولد ځای مې هغه ټولنه وه چې هغه ځکه چې هیڅ انسان په خپله خوښه نشي زیږېدلی. نو دا منم چې زه په جاپاني ټولنه کې زیږېدلی یم. خو لوی خدای جل جلاله د افغاني ټولنې لپاره یوه ډالۍ وګرځولم. د ښوونځي کلونو ته راګرځم. د ښوونځي کلونه تېرېدل. ډېر ښه ښوونیز نظام مو درلود. په هر درسي ساعت کې مو د ژوند مختلفې چارې زده کولې. د لومړي او دویم ټولګي په تمامېدو سره مې د خپلې ژبې په لیک او لوست بری وموند، او دریم ټولګي ته بریالی شوم. ټوله ورځ به ښوونځي کې وم، ځکه موږ به سهار 7 بجې ښوونځي ته تللو. تر ماښام 7 بجو پورې به هلته وو. د ژوند هره چاره مو په ښوونځي کې زده کوله، ان تر دې چې د پخلنځي په نوم مو هم درسي ساعت درلود، چې په دې درسي ساعت کې به مو د پخلنځي پاکوالی زده کاوه. له یوه لوري به زده کړه وشوه، او له بلې لوري به مو د ښوونځي پخلنځی هم پاک کړ. د وخت په تېرېدو سره لوړو ټولګیو ته ورسېدم. درس به هم پیچلی کېده او مسؤلیتونه به هم زیاتېدل. د هر استاد لیکچر راته د ژوند تر ټولو ښې او غوره خاطرې دي. که ژوند په نیمه لاره کې پرېنښودم، نو دا لیکچرونه به ټول ټکی په ټکی لیکم، او د نړۍ ښوونکو ته به یې ډالۍ کوم. د یو څو استادانو خبرې را اخلم. د چیکاموري په نوم یو استاد به هر وخت راته ویل، موږ او تاسو دلته انسانیت لپاره زده کړې کوو، او لویه موخه مو ژوندیو ته ژوند ورکول دي، نه له ژوندیو ژوند اخیستل. موږ به یې تل دې ته هڅولو چې بدي باید په بدۍ سره ځواب نشي. د بدۍ په وړاندې ښېګړه کول لوی انسانیت دی، او دا خبره به یې تل په خوله وه. پر موږ اتومي برید وشو، له موږ ژوند واخیستل شو، خو موږ پر چا اتومي برید نه کوو او له هیچا ژوند نه اخلو. د اونو په نوم د تاریخ مضمون استاد به تل سولیزې کلمې کارولې. یو ورځ د هغه 12 کلن ځوان د سترګو لیدلی حال بیاناوه چې د هیروشیما پیښه یې په ژوندونې لیدلې وه. د اونو له سترګو اوښکو څریکې وکړې. بیا یې د پروجیکټور په پرده یو خړ یعنې تور او سپین تصویر روښانه کړ. تصویر بدرنګ نه و، خو ډېر بدرنګ ښکارېده. بیا یې وویل، ګرانو زده کوونکو، دا هاروتانکا دی. هاروتانکا وایي، زه 12 کلن وم چې هواد مو د جګړې په اور تود شو. یو زړه بوږنوونکی حال رامنځته شو.
له راډیو مو له وژنې بله کلمه نه اورېدله. په لومړۍ ورځ مې د راډیو له لارې د یو نظامي قومندان له خولې واورېدل: موږ وګټله، جګړه به پای ومومي. زه په دې خبره ډېر خوښ شوم، ځکه چې له جګړې ستړی وم او جګړه زما لپاره ستونزمنه وه. په جګړه کې مې خپل راتلونکی تور ولید چې په یو نس خوړو پسې به ښې لوسې او به بر سر په واټونو ګرځم. د جګړې له تورو لړو مې د زړه درزا زیاتېده او د وحشت غږونه مې پکې اورېدل. له بده مرغه چې زما وړاندوینې رښتیا شوې، ځکه همدا جګړه وه چې له ما یې هر څه واخیستل. پلار مې د فولادو په کارخانه کې کار کاوه. د فولادو کارخونه له منځه ولاړه، خو له نیکه مرغه چې پلار مې ژوندی ترې راووت. هره ورځ به بمونه راباندې پرېوتل. د تیارو له غږو مو زړونه برېښېدل. هر څوک د خپل ځان په فکر کې و. یو وخت و چې د الوتکو یوه ډله راغله. د دوی لوړوالی کم و. له کم لوړوالي بمونه غورځول. توکیو یې په سرو لمبو واخیسته. زموږ په کور یې هم یو بم راوغورځاوه. له هر څه یې خلاص کړو. د مور او پلار سره مې د سیمې یوې څنډې ته ولاړم. هلته مو په ډېرې ویرې شپې سبا کولې. هره دقیقه مو د جګړې انځور په سترګو کې و. سهار پرته له دې چې مور او پلار ته ووایم، د یوې غونډۍ په پیڅه ور وختم. د غونډۍ سر ته لا نه وم ختلی چې بیا مې د الوتکو برا واورېدله. وویرېدم، خو څه مې کړي وای. غلی پاتې شوم، ځای په ځای کېناستم. لږ وروسته مې یو لوی غږ واورېد، لکه ټوله نړۍ چې والوځي. سترګې مې وغړولې، پر مخ مې بل ډول هوا ولګېده. په پوزه مې د باروتو بوی کش کړ. د سیمې پر مخ مې د لوګي لوی کتلې ولیدلې چې د اسمان په لوري پورته کېدلې. د لوګي په کتلو کې مې د انسانانو څېرې لیدلې. دا حالت بیا ډېر بوږنوونکی او ویرونکی و. له همغې ورځې مې نه مور ولیده او نه مې هم پلار. د استازي له سترګو بیا اوښکو څرکې وکړې. پروجکټور یې بند کړ. بیا یې وویل: اخ جګړې، څومره ماشومان مو بدرنګ کړل، له څومره ژوندیو مو ژوند واخیست. بیا یې مخ راتاو کړ او زموږ پر یوه ټولګیوال یې غږ وکړ: موراتا، جګړه ښکلي خلک بدرنګوي. بیا یې په ما کې سترګې ونیولې او ویې ویل: جګړه لیونی سپی دی چې پر چا ورغی هغه داړي. جګړه له یو شتمن ملت سوالګر ملت جوړوي. جګړه د یو ملت غرور له منځه وړي. د استازي هرې خبرې به زموږ په زړونو منګولې لګولې. د جګړې او غچ اخیستلو یې زړه راتور کړ. لیکچر یې راټول کړ. استاذه ووته، بل استاد راغی. هر استاد په مو د وطن پالنې انګیزه را بخله. په همدې ډول زموږ ټولو استادانو همدا لار نیولې وه. د همغو استادانو هڅې دي چې نن د جاپان هېواد د نه منلو پرمختګونه وکړل. زموږ په هېواد کې جګړه دومره توره او سپېره وپېژندل شوه چې زموږ ځوان نسل یې دې ته وهڅولو تر څو ووایي: نه مو څوک وژلی شي او نه څوک وژنو. د دې خبرې کول او بیا یې په ژوند کې عملي کول اسانه کار نه دی، ځکه چې په همدې ځوانانو کې داسې ځوانان شته چې د چا پلار همدې تورې جګړې خوړلی او د چا مور، نو دوی به څنګه خپل غچ وانخلي. جاپانیانو هیڅوک ونه وژل او په هغه صورت کې چې له جاپانیانو ډیر سړي خورو ژوند واخیست. د مور سپارښتنو او د استادانو هڅو په برکت له ښوونځي په ښه هسکه غاړه فارغ شوم او د طبابت په برخه کې مې په زده کړو پیل وکړ. د زده کړې په جریان کې مې هیڅکله هم داسې فکر نه دی کړی چې زه دې په یو لوی روغتیایي مرکز کې په دنده وګمارل شم. تل به مې د نړۍ د بېوزلو ملت د خوارځواکو ماشومانو په هکله فکر کاوه. کله به چې په داسې فکر کې ډوب شم، ناڅاپه به مې د جګړې د باروتو بوی په پوزه لګېدو. له ژوند یې ایستلی وم. له جګړې مې ویره او کرکه دواړه لرل. جګړه مې بده راتله. نه مې غوښتل چې له جګړې سره جګړه وکړم، نو ځکه مې له جګړې سره مبارزه پیل کړه تر څو مخه یې ونیسم. ما د خپل ځان لپاره هیڅ ژوند نه دی کړی. ما ځان هیر کړی دی. ما تل د داسې یو ملت په هکله فکر کاوه چې نه مې لیدلی و
او نه ترې خبر وم چې د نړۍ په کومه برخه کې به میشت وي. هغه کوم ملت دی؟ هغه جګړه ځپلی ولس دی، که هغه هر قوم وي، د هر دین او د هر مذهب پیرو وي. زه یې په قوم، دین او مذهب کې کار نه لرم. ما ته د دوی ژغورل ارزښت لري، ځکه چې خدای جل جلاله مخلوق ته ژوند ورکړی. په مخلوق کې بیا ډیر څه شامل دي، له نباتاتو نیولې تر حیواناتو پورې. داسې نه ده چې خدای جل جلاله یوازې یو قوم د ژوند کولو وړ بللی، یا یو دین او مذهب پیروانو ته د ژوند کولو وړتیا وربخلي، او د نورو ادیانو او مذاهبو پیروان د ژوند حق نه لري. نو له همدې امله مې خپله موخه انسان ژغورل وګرځوله. بس یوازې همدا فکر مې کاوه چې د انسان ژغورلو تر ټولو ښه لار طبابت دی، او یوازې په همدې لار مې د مور سپارښتنې سرته رسولی شم. د کیوشو پوهنتون د طب پوهنځي ته مې لاره وموندله. دا پوهنتون په هېواد کې 4م تاریخي پوهنتون ګڼل کیږي. د هېواد پرمختللی پوهنتون دی. د محصلینو شمیر یې هم زیات دی. ډیر ښکلی او لایق استادان مو لرل. یو ورځ مې یو پروفیسر ولید چې د محصلینو په منځ کې ولاړو. داسې خبرې له محصلینو سره تبادله کولې. تا به ویل چې ټول سره ملګري دي. د استاد او محصل خبره نه وه، ټوله مینه او انسانیت وو. د وطن مې د ناول 3مه برخه. د کیوشو پوهنتون د طب پوهنځي ته مې لاره وموندله. دا پوهنتون په هېواد کې 4م تاریخي پوهنتون ګڼل کیږي. د هېواد پرمختللی پوهنتون دی. د محصلینو شمیر یې هم زیات دی. ډیر ښکلي او لایق استادان مو درلودل. یو ورځ مې یو پروفیسر ولید چې د محصلینو په منځ کې ولاړ و. داسې خبرې له محصلینو سره تبادله کولې. تا به ویل چې ټول سره ملګري دي. د استاد او محصل خبره نه وه، ټوله مینه او انسانیت وو. په پوهنتون کې بیا تل پر مسلکي برخې غور کېده. د وطن پالنې په برخه کې په ښوونځي کې راباندې خواري شوې وه، او موږ هم خپله خاوره له سرو زرو سره نه پرتله کوله، او د خدای جل جلاله لوی نعمت مو منلی وو. د پوهنتون کلونه هم په ټوپو پر یو بل پسې تیر شول. د وخت په تېرېدو سره د اعصابو په برخه کې یو پیاوړی ډاکټر شوم. سپینه چپنه مې په تن کړه. د جاپان هېواد په بېلابېلو برخو کې مې دنده ترسره کړه، او د خپلو هېوادوالو د درملنې چوپړ مې ترسره کړ، او شکر مې وباسه چې د مور هیلې مې پوره کړې، او د یو انسان د ژوند ژغورلو وسیله وګرځېدم. نه پوهېږم چې له بده مرغه ووایم که له نیکه مرغه ووایم. په خپل هېواد کې مې روح خوښ نه و، ځکه چې هلته زما په څېر ډېر ډاکټران وو. هېڅوک له دومره سختو ستونزو سره نه و مخ شوي چې له ژونده دې لاس په سر شي. او په نورو ټولنو کې مې بیا داسې ستونزې هم لیدلې چې د یوې کوچنۍ ناروغۍ پر وړاندې به هم ځینو ناروغانو له ژونده لاس خته. دا خبره بیا راته ځورونکې وه، خو نه پوهېدم چې دا ټولنه به کومه ټولنه وي. د ملګرو ترمنځ معلوم وم، ټولو مې احساس درکړی و. په همدې بنسټ یو وخت و چې د جاپان هېواد د 100 لسیزې درملنې له مؤسسې سره یو ځای شوم. له هېواده رابېل شوم. د مسافرۍ شپې او ورځې مې پیل کړې. هغه ټولنه خدای جل جلاله په ګوتو راکړه چې ما یې په هکله کلونه فکر کاوه. اوس مې د خپلې موخې په 2مه پوړ پېښور کېښوده. په پېښور کې مو د کای په نامه 7 بستریز روغتیایي مرکز جوړ کړ، تر څو له جګړې راستنېدونکو انسانانو درملنه وکړو. مختلف ناروغان مو د ناروغۍ له کندې راایستل. په ډیرو برخو کې مو ډاکټران درلودل. ورځ تر بلې به د ناروغانو شمیر زیاتېده. علت یې هم معلوم و، جګړه همداسې وي. ځینې وګړي له هستۍ خلاصوي او ځینې یې بیا له نیستۍ. د چا وینې پکې تویېدلې او چا پکې وینې زبېښلې. دا هم همداسې وه. د ملت خواره طبقه یې لا نوره هم خواروله او بډایه یې بیا په مستۍ راوستله. زموږ ډیری ناروغان افغانانو. دوی په پېښور کې خپلې شپې او ورځې سبا کولې. وخت په تېرېدو زه هم خوښ وم. د ناروغانو درملنه مې ښه په ورین تندي ترسره کوله. د
د خوښۍ ترڅنګ به د خواشینۍ څپې هم راباندې لګېدلې. خوښي مې د انسان ژغورنې له مخې وه او خواشیني به بیا په دې وم چې انسان ولې دومره بدرنګ شي چې د نورو انسانانو د کړاوونو سبب وګرځي. یو کال په همدې توګه ووت. د دویم کال په پای کې مې داسې یو پلار ولید چې په لیدو یې پښیمانه شوم. حالت یې بوږنوونکی و. په سترګو کې مې اوښکې ورته ډنډ شوې. ډاکټر بیا غلی شو. د مخ په ګونځو یې سپینې غټې غټې اوښکې روانې شوې. تا به ویل چې همدا اوس یې د کورنۍ کوم غړی ساه ورکړه. ما هم په سپین کاغذ کې سترګې نیولې وې. ډاکټر صاحب یوه شېبه وروسته له سره خړ پکور لرې کړ. د میز پر سر یې کېښود. د سر ویښتان یې نیغ نیغ ولاړو او سرې سترګې یې نیولې وې. په وچو شونډو یې وویل. د کتنځي دروازه راخلاصه شوه. یو 14 کلن سپین ږیری پر دروازه راننوت. یو وچ ډنګر او په رنګ تک تور ماشوم یې په شا و. یوه او بله خوا د ماشوم تور لنګې ترې ځوړند و. د دروازې ترڅنګ په ملا کړوپ شو. له شا یې تک تور وچ ماشوم کوز کړ. په یوه لاس یې ماشوم نیولی و او په بل لاس یې د لونګۍ شمله نیولې وه. پر پوزه یې کش کړه. له ځایه پورته شو. دواړه لاسونه یې د ماشوم له تخرګونو ورلاندې کړل. راپورته یې کړ. پر څوکۍ یې کېناوه. سپین ږیري د چوکۍ ترڅنګ ولاړو او د ماشوم پر مټ یې لاس ایښی و. ماشوم پر څوکۍ ځان نشو ټینګولی. سپین ږیري توره لیکه داره لونګۍ له سره تاوه وه. لنډه شمله یې پر مټ خوره وه. په ږیره یو نیم شین ویښته و. نور ټول سپین و. غټې غټې سترګې یې وې. وروځې یې له یو بل سره نښلېدلې وې او ببرې ښکارېدې. د ماشوم دواړه پښې له کاره لوېدلې وې. ښي پښې کۍ لور ته او کیڼې پښې کیڼ لور ته کوږوالی کړی و. لنګي یې تور غوړ کېدل لکه د شړشمو په تیلو دي چې غوړ کړي وي. په لیدو یې سخت وځورېدم ځکه چې زموږ درملو نه شوای رغولی. نه یوازې ناروغ و بلکې په نس هم وږی و. په تن نیمګړی او په جامه خوار و. په دې شلو پښو له جګړې را تښتېدلی و. په وطن کې سور اور بل و. نو درملو به څه کړي وای. ما ته یو ځل بیا پخواني خوبونه را یاد شول او د استاد اونو هغه خبرې مې په غوږونو کې شور وکړ چې ویل به یې جګړه له پلار زوی او له زوی پلار اخلي. جګړه مور بوره کوي او اولادونه د مور له سیوري بې برخې کوي. جګړه له ورور اخلي. همدا جګړه ده چې انسان داړلو ته هڅوي. جګړه ولس بې کلتوره کوي. جګړه هغه اور دی چې فولاد ویلي کوي. جګړه ظلم دی. تل پر مظلوم کیږي. جګړه خړ سیلاب دی. هر څه له منځه وړي. جګړه زهر دی. انسان وژني. جګړه مو نوي نسلونه په تن نیمګړي رالویوي. یوه شېبه مې ماشوم ته کتل خو هېڅ مې هم نه ویل. یوازې د ماشوم په تن او تورو لنګیو کې مې سترګې خښې وې. تور پیکی یې په مخ راخور و. تکې تورې سترګې تورې ځلېدلې. په ښکلې نرۍ پوزه یې ساه اخیسته. بدرنګ نه و خو جګړې بدرنګ کړی و. په سترګو کې یې د مینې اوښکو ځلا کوله. بیا مې سپین ږیري ته سترګې ور واړولې. قرار ولاړو. سر یې ښی لور ته لږ کوږ نیولی و. بیرته مې په ماشوم کې سترګې ونیولې. ماشوم مې هېڅ په کیسه کې هم نه و خو سپین ږیری همدا 2 سترګې راکې ګنډلې وې او په دې تمه و چې کله به پرې غږ کوم. د ماشوم خوار لنګي به مې 1000 کاله وروسته هم له یاده ونه وځي. د سترګو په پردو کې یو څه رانه غوښتل خو غرور یې ډېر لوړ و. تر شا یې جګړه وه. جګړې یې ژوند ور اور کړی و. لنګي یې جګړې ور تور کړي وو. زړه مې غټ کړ. له فکرونو مې ځان راویسته. ځان ته مې ټکان ورکړ. په مړه لهجه مې وپوښتل بابا د کوم ځای؟ ډاکټر ته لازمه نه ده چې د ناروغانو د ځای پوښتنه وکړي خو زه به تل د ناروغیو په علت پسې ګرځېدم. نو د علت د پیدا کولو لپاره بیا د ناروغ په هکله پوره پوهاوی اړین دی. د بابا وچې شونډې خلاصې شوې. د شونډو یې وچ او تور پتري نیولي وو. اوږده سپینه ږیره یې وښورېده. زما پوښتنه یې لنډه را ځواب کړه. له پولې هاخوا را اوښته یم. د بابا په مخ کې هرې ګونځې مې په زړه کې چاړه وهله.
د لاسو سپیر پوستکی لنستی خبرولم او له لمن یې د جګړې د باروتي بوی خطه. د ماشوم درملنې وخت تیرو، خو هسې د دوی د فکر بدلولو لپاره مې یوه دوه ملهمه په یو سپین کاغذ ور ولیکل. کاغذ مې ورکړ، ژر یې د دواړو لاسونو ګوتې ترې تاو کړې. کاغذ یې وغوړاوه، په کاغذ کې سترګې ونیولې. تا به ویل چې پرې پوهیږي. فکر کوم یوازې د قلم رنګ یې لیده چې پر کاغذ مې څه لیکلي که نه. بیا یې کاغذ هماغسې غوړېدلی په دوو ګوتو نیولی و. خیرن او چاودې لاسونه یې پورته کړل. ویې ویل ډاکټره خوار مشي. انسان تل له هغه څه ویریږي چې پرې تیر شوي وي. بابا هم له خوارتوب څخه ځکه ویرېده چې د ده کورنۍ یې لاندې کړې وه، نو ځکه یې پر بل هم نه لورېده. د لاس د ګوتې په اشاره مې ځای ور وښود چې هلته ولاړ شه تر څو درمل درکړي. بابا بیا ماشوم ته خپلې وچې اوږې ور لاندې کړې. ماشوم یې په شا واړاوه. په دروازه کې په څنګ شو، په څنګو ووت. د ماشوم تور لنګي یوه او بله خوا زنګېدل. د دروازې را بندولو لپاره بیرته راتاو شو. په آخري ځل مې سترګې ورسره مخ شوې. په سترګو کې یې د مننې یو ډول انځور و، خو دا ځل یې لیدل راته ډېر ستونزمن تمام شول. پیاده ته مې ورغږ کړ. 10 دقیقې مې یوازې پرېږده. د پیاده عادت و چې په هره خبره کې به یې خبرې کولې، نو د خپل عادت له مخې یې وویل ناروغان خو لرو. تندی مې تریو کړ او په تنده لهجه مې وویل وایم 10 دقیقې مې یوازې پرېږده. دا ځل پیاده وپوهېده چې همغسې یې وکړل. ناروغان یې وځنډول. یو څو دقیقې وروسته په دهلیز کې د ناروغانو شور جوړ شو. دروازه مې ورخلاصه کړه. ومې ویل راځئ، هر څوک دې په خپل نوبت راننوځي. ناروغان هم ملامت نه وو، دوی په ستونزه کې وو. دا طبیعي خبره ده چې هر څوک له ستونزو د خلاصون په لټه کې وي. ناروغان راشورو شول. ما هم پرته له ځنډه کتل، خو نه مې ناروغ سم لیدلی شو او نه یې په ناروغۍ سم پوهېدم. بس هر ځای راته همغه د ماشوم تورلنګي ښکارېدل. دا ورځ خو تېره شوه، شپه شوه. ټوله شپه مې په ویښه تېره کړه. کله به یو لټ واوښتم او کله به په بل لټ. خوب مې ورک و. تر سهاره مې سترګې سره ورنغلې. سترغلې مې پړسېدلي وو. سهار بیا پر خپله څوکۍ کېناستم. د ناروغانو تګ راتګ پیل شو. ناروغان مې هم کتل او له پولې د اوښتلو په هکله مې هم فکر کاوه. زړه به مې په پرله پسې توګه دا راته ویل چې د پولې په بله غاړه کې راته یو لوی ملت په تمه دی. نو هم دا و چې یو څه وخت وروسته د تورخم پر سرحد ور واوښتم. ډېره ښکلې سیمه وه، خو طبیعي ښکلا یې د وخت جګړې سوې وه او له هرې کنډوالې به ویرېدم. په دې سیمه کې جګړې ښه زور آزمېیلی و. د انسانانو پوستکي وچ او سپیره کړي وو. ډېری ماشومان یې خوارځواکي تر سترګو کېدل. ځوانانې ناهیلي، سپین ږیري او سپین سرې یې اندېښمنې ښکارېدلې. جګړې خپلې نښې پرېښې وې. لوی ولس خو لویې ستونزې لرلې. په سیمه کې وګرځېدم. په څو ورځو کې مې ټوله سیمه له سترګو تېره کړه. هر ځای مې ښه په غور سره ولید. له ډېر فکر او دقت وروسته مې یو پلان جوړ کړ. په پلان کې مې 3 روغتیایي مرکزونه په پام کې ونیول. دا مرکزونه مې په بېلابېلو ځایونو کې جوړ کړل. ډېر خوښ وم، ځکه چې د همدې ناروغانو په درملنه مې د لوی خدای جل جلاله عبادت ترسره کاوه. له پېښوره راستون شوم، ځکه چې زموږ ډېری ناروغان د پولې دې خوا وو. نو زه په خپلو ناروغانو پسې راغلم. له نیکه مرغه چې د وخت په تېرېدو سره 3 واړو روغتیایي مرکزونو د ناروغانو په درملنه پیل وکړ. خو له بده مرغه چې له نن به سبا ته د ناروغانو شمیر زیات و. درمل مو هم باکیفیته وو، ځکه موږ انسان ژغورلو انسان مو نه واژه. خو بیا هم دا یوه ستونزه وه چې ولې مو ورځ تر بلې د ناروغیو شمیر زیاتېده. د همدې ستونزې په هکله مې هر وخت شپه او ورځ پر ځان یوه کړې وه تر څو یې حل ومومم. په سیمه کې وګرځېدم. ډېری داسې علتونه مې وموندل چې په هکله یې چا فکر هم نه و کړی او موږ هم ترې بې خبره وو.
د څو کلونو په تېرېدو سره په دې وپوهېدم چې تر ټولو لوی علت یې په سیمه کې وچکالي وه. د پاکو اوبو نشتون و. زموږ د ناروغانو زیاته برخه به هغه ماشومان، ځوانان، سپینګیري او سپین سرې وي چې د کولمو په ناروغیو به اخته وو، او همدارنګه په ماشومانو کې بیا خوارځواکۍ زور اخیستی و. د هر ماشوم خواري او ډنګري څیرې به ځورولم. وچو لاسونو به یې د انسان په سترګو کې اوښکې پیدا کولې. ورځ تر بلې به یې وزن کموالی کاوه. په مخ کې به یې خوله او سترګې راوتلې وې. د جاپان هېواد د سوله ییزې مؤسسې مشران مې خبر کړل او قناعت مې وکړ چې د دې ناروغیو له منځه وړلو لپاره نه یوازې درمل بس نه کوي، بلکې د دوی د علت له منځه وړلو لپاره باید کار وشي، چې تر ټولو بنسټیز علت یې د پاکو اوبو نشتون دی. د مختلفو ناروغانو انځورونه مې ورولېږل. د هغه ماشومانو انځورونه مې ورولېږل چې په بدن یې یوازې ګونځې پوستکي پراته وو. د پښتیو هډوکي به یې له ورایه شمېرل کېدل. وچې کلکې پښې به یې په ځان پسې څکولې او د هر لیدونکي زړه یې دردولو. زموږ مشران ډېر زړه سواندي خلک دي، له انسان سره مینه لري. د خپلو مشرانو لخوا د هر ډول امکاناتو وعده راکړل شوه او زه یې د خپل هېواد تر ټولو ښه نماینده وګڼلم او نور یې هم وهڅولم تر څو شته ستونزې له منځه یوسم. نو د دې ستونزو د بنسټیز حل په موخه مې وویل، په دې سیمه کې یو کانال د 100 ډاکټرانو څخه ګټور تمامیږي. اوبه ژوند ژغوري. یوازې اوبه دي چې د دې سیمې انسانانو ته ژوند وربخلی شي. همدا اوبه دي چې په نس وږي مړوي. اوبه د جګړې د باروتو بوی وړي. په دې ځای کې ما هم غاړه تازه کړه او د خبرو په منځ کې مې د پوښتنې په بڼه له خولې ور ووتل. په همدې وخت کې مو له طبابت لاس وخته. ډاکټر شونډې وچیچلې. بیا یې وویل، نه، زه هېڅکله هم له طبابت لاس په سر نه یم شوی، خو طبابت هم پوله لري. ټولې ستونزې هم په طبابت له منځه نه ځي. دا خبره مې فشار اوښتې. لوږه او تنده په درملو نه ورکېږي. نو له همدې ورځې مې د اوبو په هکله خپلې هڅې عملي کړې او په سیمه کې مو د وخت په تېرېدو سره تقریبا 1400 څاګانې وایستلې، چې دا په خپله د کولمو د ناروغیو د مخنیوي په برخه کې خورا لوی بدلون و. که ووایم چې د دې سیمې څوک لرل نو سمه به وي، ځکه چې انسان پکې له تندې جل وهلو. ډبرې له ګرمۍ تکې تورې سوځېدلې وې. دا په هغه صورت کې چې د کونړ سیند اوبه په مستیو بلې خوا ته تللې. د کونړ سیند ګټه نورو ته رسېده، خو زیان بیا همدې سیمې ته رسېده. له نیکه مرغه چې همدا سیمه اوس مختلفې خوږې میوې راکوي، له هرې ونې میوې راځوړندې دي. د انسان وږې ګېډه یې مړه کړه، انسان ته یې سیوری جوړ کړ او په هوا کې د پام وړ بدلون رامنځته کړ. په دې سیمه کې اوس په سلګونو څاګانې پاکې اوبه لري. د انسان کولمې مو وژغورلې او د ځمکو د خړوبېدلو لپاره مو په لسګونو کانالونه ورتېر کړل چې خوارځواکي یې له منځه یوړه. ډاکټر صاحب د چای پیالې ته لاس ورتېر کړ او ویې ویل، چای درنه سړېږي. د چای پیاله مې راپورته کړه. له لوښي مې د ګوړې تور بخون بڅرکی راواخیست. د ژبې پر سر مې کېښود. د چای ښه غټ غوړپ مې پسې وکړ. ډاکټر صاحب هم د چای د پیالې له لاستې د لاس ګوتې چاپېرې کړې. لاس یې ښه موټی ښکارېدو. له غوړپ وروسته به یې له سپینو بریتونو لاندې له خولې سپینه لوخړه ووته. ډېره په مینه یې له چای غوړپ کاوه. د چای پیاله مې تر نیمایي ورسوله. د میز پر سر مې کېښوده. ډاکټر صاحب سترګې راکېنیولې وې. زه هم ورته ځیر شوم او پوه شوم چې څه راته وایي. ډاکټر صاحب هم له موقع ګټه واخیسته او ویې ویل، چای مې ځکه درته راوغوښت چې زموږ او تاسو تر ټولو ښه مېلمستیا همدا چای دی او همدارنګه د یخنۍ موسم هم دی. په دې وخت کې تور چای بیا بل ډول خوند کوي. عجیب سړی و. ځان یې د همدې ټولنې یو وګړی شمېره او هیڅ د یو پردیتوب فکر یې نه کاوه. ځان ورته یو جاپانی نسله افغان نه بلکې افغان نسله افغان ښکارېده. پر افغاني کلتور مینو. ډېر وخت به یې په تن افغاني لباسو، خړ پکول به یې پر سر و. د چای پیاله یې لا هماغسې په لاس کې نیولې وه او له لاستې موټی راتاوه.
زما د چای د څښلو په تمه و. ما هم دوباره پیاله راپورته کړه او چای مې پر سر واړاوه. پیاله تشه شوه. د میز پر سر مې کېښوده. ډاکټر صاحب بیا په خبرو پیل وکړ. ما هیڅ نه دي کړي، بلکې یوازې د خپلې مور سپارښتنې مې عملي کړي دي. خو په دې سپارښتنو کې بیا انسان ته د انسان په سترګه لیدل کیږي. یو انسان بل انسان نه داړي او طبیعت په خپله ګټه راڅرخوي. لکه موږ چې د کونړ سیند اوبه راتاوې کړي او په زرګونو انسانان مو له ناروغیو خلاص کړل. په دې شاړو ځمکو کې به هغه وخت انسان ویرېده، د بدرنګۍ تورې لړې خورې وې. لیکن نن چې په هره لاره ځې د ونو سیوری دی او انسان ورڅخه خوند اخلي. د بدرنګۍ ځای ښکلا نیولی، له هرې ونې میوې راځوړندې دي او له طبیعت مو ګټه واخیستله. موږ څو ګټې وکړې. لومړی ګټه مو د ناروغیو کموالی و، بله ګټه مو د ځوانانو د اذهانو جوړول و، ځکه چې دا سیمه یوه شاړه وه خو دومره بدرنګي یې هم نه لرله لکه د جاپان هیواد. ډاکټر صاحب یوه شیبه غلی شو او ماته یې هم حیرانونکی ښکارېده چې د جاپان هیواد کومه بدرنګي به یادوي. ډاکټر صاحب یوه شیبه غلی شو او ماته هم حیرانونکې ښکاره شوه چې د جاپان هیواد کومه بدرنګي به یادوي. جاپان خو بدرنګ نه دی. چوپتیا یې ماته کړه. خبره یې وغځوله. په جاپان کې د ورځې څو ځلې زلزلې رامنځته کیږي او که ووایم چې په هره دقیقه کې د جاپان ځمکه ښورېږي نو سمه خبره به مې کړې وي. دا چې موږ په داسې یوې سیمه کې ژوند ته کار وکړ او له ژوند مو ژوند جوړ کړ، نو افغانان ولې له یوې داسې سیمې چې یوازې اوبه نه لري د جنت نښې جوړې نه کړي؟ اوبه هم لري، یوازې ورګرځول غواړي. سیندونو ته یې نور څڼې اچوي. په شته اوبو کې یې ځمکې شاړې دي. که چیرې زموږ په هیواد کې بل څوک وای نو فکر کوم په دې پلمه به یې هېڅ نه وای کړي چې دلته تل زلزلې وي، نو دلته ژوند کله کیږي. لیکن موږ څه وکړل؟ له موږ خو افغان کلک خلک دي. آیا دوی به ژوند ته کار ونه کړي؟ هو، کولی شي، خو دلته څوک له چا سره مینه نه لري. هر څوک د خپل ځان په غم کې ډوب دی. د دې پر ځای چې ستونزې حل کړي، ستونزې رامنځته کوي. په دویم قدم کې مو پر کانالونو کار پیل کړ تر څو د نستۍ لیمڅی ورټول شي او په راتلونکي کې هیڅ ماشوم مو خوارځواکی نه وي. همدارنګه هر څوک له خپلو مټو خولې وڅڅوي، ورغوي تڼاکې کړي او ځان ستړی کړي، نو پایله کې به یې ګټه هم نورو ته ورسیږي او هم ځان ته. موږ او تاسو باید تل خپل کارونه په دې ډول ترسره کړو چې نه موږ ته زیان واوړي او نه بل ته. زه همداسې کوم. له ملګرو او د سیمې له خلکو سره په ملګرتیا کار کوم. هیڅ چاته زیان نه اړوم. هر چاته مې ګټه رسیږي. دوی ټول را سره خوښ دي. له بده مرغه چې په دې ټولنه کې 3 ډلې انسانان ژوند کوي. یوه ډله یوازې د خپلو ګټو په هکله فکر کوي، بله ډله بیا دومره په بدبختۍ کې ډوب دي چې نه د خپل ځان په هکله فکر کوي او نه د بل چا په هکله فکر کوي، او دریمه ډله بیا داسې خلک دي چې لومړی د نورو په هکله او وروسته یې د ځان په هکله فکر کوي، چې دا ډله انسانان په دې ټولنه کې ډېر لږ دي. د ډاکټر صاحب خبرې مې بیا ورماتې کړې. اوبه مې ویل، الفت صاحب وایي ډېر تفاوت دی په انسان کې د معنا په لحاظ. واړه لګیا دي، ځینې ځان ځینې جهان جوړوي. د الفت صاحب په دې بیت سره ډاکټر صاحب په فکر کې شو او ویې ویل، زه ډېره مطالعه لرم. په نړۍ کې تمدنونو ته ژمن خلک افغانان دي. یو ورځ مې له راډیو واورېدل چې یو څېړونکي د خوشحال خان خټک پر اشعارو څېړنه کړې وه. له څېړنې یې وروسته په ثبات ورسوله چې تاسو ټولې نړۍ ته د تمدن درس ورکړی. که اوس د الفت صاحب په بیت فکر وکړو نو یو کتاب خبرې پکې پرتې دي. پر تاسو ډېره خواري شوې ده، خو نه پوهېږم چې ولې تاسو بیا هم دومره خوار او زار یاست. د وطن مې ناول 4مه برخه. زه ډېره مطالعه لرم. په نړۍ کې تمدن ته ژمن خلک افغانان دي. یو ورځ مې له راډیو واورېدل چې یو څېړونکي د خوشحال خان خټک پر اشعارو څېړنه کړې وه. له څېړنې وروسته یې په ثبات ورسوله چې تاسو ټولې نړۍ ته
د تمدن درس ورکړی دی. که اوس د الفت صاحب په بیت فکر وکړو نو یو کتاب خبرې پکې پرتې دي. پر تاسو ډیره خواري تیره شوې ده، خو نه پوهیږم چې ولې تاسو بیا هم دومره خوار او زار یاست. ژوند یو لیمڅی دی، په دې لیمڅي هر څوک وړی کیږدي او هر څوک خپل وړیو ته ځانګړی رنګ ورکوي. له بده مرغه چې د ژوند په لیمڅي کې ستاسو د وړیو رنګ تت دی او له وړیو متل د جګړې او باروتو بوی خیزي. فکر کوم چې دا خبره به سمه وي چې خبرې هر څوک کوي، خو عمل سخت دی. عمل کول آسانه کار نه دی. د دې پر ځای چې موږ خبرې وکړو باید عمل وکړو. دې سیمې ته د کانالونو په ورتېرولو سره د زرګونو کورنیو په ژوند کې بدلون رامنځته شو. هره کورنۍ په خپلو پښو ودرېده. اوس د هرې کورنۍ ورځنۍ چارې په کښت پیلیږي. په دې 11 کانالونو سره تقریبا 1 میلیون افغانان له ستونزو وژغورل شول. موږ نږدې 1 میلیون انسانان دې ته وهڅول چې د ژوند له ځغاستې سره سیالي وکړي، په ببر سر او لڅو پښو له ژوند سره وزغلي او په سیالۍ کې بریالي شي. موږ به چې کله د کانال په چارو کې کار کاوه، زما کار نه و معلوم. کله به مې په ماشین کندې ایستلې، کله به مې له نورو کارکوونکو سره په ګډه په بوجیو کې کاڼي راوړل، او کله به مې هم هغه کار تر سره کاوه چې هر کارکوونکي به ځان ترې ایسته. زه د مور او پلار نازولی زوی وم. زده کړې یې راباندې وکړې. یو پیاوړی ډاکټر یې راڅخه جوړ کړ. په هېواد کې مې ښکلی ژوند دی. ښه کورنۍ لرم، ښکلې مېرمن لرم، ښه هېواد لرم. دې ته څه اړتیا ده چې زه دې په بوجیو کې کاڼي واچوم او له نورو کارکوونکو سره یو سم. ستاسو په هېواد کې داسې یو ډاکټر راوښیه چې د خپل هېواد لپاره خپل فیس نیمایي کړی وي. ستاسو په هېواد کې داسې یو ډاکټر راوښیه چې د خپل هېواد لپاره یې خپل فیس نیمایي کړی وي. داسې یو انجینر راوښیه چې له کارکوونکو سره کار وکړي. داسې یو ښوونکی را په ګوته کړه چې خپلو کمزورو زده کوونکو ته له رسمي وخت وروسته نیم ساعت وړیا درس ورکړي. داسې یو رئیس راته وښیه چې په خپله شوبه کې په خپلو لاسونو په بخارۍ کې اور بل کړي. په دې ټولو کارونو دوی ته خپل ځان کم ښکاري. تر هغه چې کار ونه کړو هېواد مو نه جوړیږي. راځئ چې له ټاکلي وخت 1 ساعت زیات کار وکړو. زه مو ضمانت کوم چې په 10 کلونو کې به د جاپان هېواد سره په سیالۍ کې ودرېږئ. په دې هېواد کې دومره ستونزې دي چې د جمعې په ورځ هم باید کار وکړو، خو له بده مرغه چې زه یې وینم د پنجشنبې په ورځ هم دوی کار نه کوي. رخصتي مو له شمېر وتلې ده. ما سره د سیمې خلکو ډېره مینه کوله. ټولو به له مینې راته مراد کاکا ویل. یو ورځ یو ځوان د کار پر مهال راته وویل، مراد کاکا وخت مو پوره شو. د ځوان دې خبرې سره مې په سر کې غورا جوړه شوه. ډېره بده اغېزه یې راباندې وکړه. فکر مې کاوه چې یو ځوان ټولې نړۍ ته بدلون ورکولی شي. نو دا څنګه ځوان دی چې د خپل هېواد د ژغورلو لپاره یو څو دقیقې زیات کار نشي کولی. له ډېره تاوه مې په شونډو مسکا خوره کړه او ومې ویل، دا خو سمه ده چې د ورځنۍ اجورې لپاره مو یو څو ساعته کار وکړ، خو د هېواد لپاره 1 ساعت زیات کار هیچا ونه کړ. زما په دې خبرې سره ټولو کارکوونکو سرونه راپورته کړل او کار یې ودراوه. ټولو زما په لور سترګې راونیولې. زه هم حیران شوم. ویره را سره پیدا شوه. فکر مې کاوه چې ممکن خبرو مې بده اغېزه پرې کړې وي، خو داسې نه وه. دوی ټولو په یوه غږ وویل، ټول عمر به د هېواد لپاره کار کوو. له نن وروسته به د خپل هېواد لپاره هره ورځ له خپل کاري وخت 1 ساعت زیات کار کوو. نو دا ورځ زما لپاره بیا بل ډول ورځ وه. د مور وصیت مې را په یاد شو چې ویل یې ژوند وکړه او نورو ته ژوند ورکړه. که څه هم دا خبره ډېر اړخونه لري، خو زه یې له همدې یوه اړخ ورته ګورم چې کار وکړه او نور په کار وګماره. ځکه چې د ژوند بل نوم کار دی. نو په لوړ غږ مې وویل، موږ وګټله. ټولو چکچکې کړې. له چکچکو وروسته مې وویل، همدا کار به مو د جاپان هېواد سیال کړي. همدا کار به مو له سولې برخمن کړي. کار وږی نس مړوي.
کار نستمن شتمن کوي، کار به مو تر اسمان ورسوي. خبرې مې پر ټولو کې ولګېدلې، بیا یې په کار پیل وکړ. ډاکټر صاحب بیا د لاسونو له ګوتو ټکا وایستله. یوه شېبه وروسته یې بیا په خبرو پیل وکړ. له بده مرغه چې په ځینو ټولنو کې ناغېړي په مستۍ سره ورځ په ورځ بړسېږي او ناغېړي بیا موږ نسوګي کوي، شتمن تر نستۍ رسوي، له ژوندي مړی جوړوي. نو موږ د سیمې وګړو ته دا څرګنده کړه چې زه له کومه ځایه راغلی یم او ستاسو د ښه ژوند په موخه هلې ځلې کوم، پر سر خاورې او ایرې بادوم. نو تاسو خو د همدې ټولنې یاست، نو بیا ولې ناغېړي کوئ؟ د ډاکټر صاحب له سترګو بېدریغه اوښکې روانې شوې. یوه شېبه یې ښه وژړل، بیا یې د میز له سره کاغذ راواخیست، خپلې سترګې یې پرې وچې کړې. له ما یې بښنه وغوښته. افغان صاحب ما وبښه، اوښکې مې ټینګې نه کړې. یوه شېبه چوپ و، بیا یې وویل موږ د خپل سر په قیمت کار کوو. یو څه وخت وړاندې د کازویا ایتووي په نوم یو 30 کلن ملګری یې راوواژه. دلته کار کول ډیر ستونزمن دي، خپل سر به په لاس کې نیسي او بیا به کار کوي. زه نه پوهیږم چې انسان دې ولې دومره بدرنګ وي چې د خپل نس د ډکولو لپاره د بل په نس چاړه ومنډي. زه له مرګه نه ویریږم، زه به کار کوم، که همدا نن مې هم څوک وژني، له کاره به لاس وانخلم. په دې هم پوهیږم چې یو ورځ به مې د وطن دښمنان ووژني، هیڅ پروا یې نه لرم. زه به ویاړم چې خپل هېواد ته د خدمت په تور ووژل شوم. د ډاکټر په شونډو بیا مسکا وځغلېده، خو دې مسکا بیا بله بڼه درلوده. په ورو غږ یې وویل دا بیا وژل نه دي، بلکې د تاریخ ګټل دي. په دې خبرې سره حیران شوم چې دا کوم هېواد یادوي، جاپان که افغانستان، کوم تاریخ ګټي. نه پوهیږم چې ډاکټر یې وبوله انجینر او که ارواپو. زما په حیرانتیا وپوهید، نو ځکه یې وویل مه حیرانېږه، زه اوس افغان یم. ولسمشر محمد اشرف غني د افغانستان افتخاري تابعیت راکړ او پر دې ویاړم چې زه د افغانستان تابعیت لرم. د افغانستان تابعیت مې واخیست، پښتو او دري ژبې مې زده کړې، افغاني کالي مې پر تن کړل، د سر په بیه خپلې خاورې ته خدمت کوم. منم چې ملګري یې راووژل او ما به هم یوه ورځ ووژني، لیکن له بله پلوه بیا زما کارونو ته پوره درناوی کیږي. هر څوک مې د غوره سړي په توګه پیژني. د یو څه وخت کار کولو وروسته چې خورا ښې پایلې درلودې، د رامون مک سسي په نوم د یوې جایزې مستحق وګڼل شوم چې ارمان پاله او عمل پاله خلکو ته ورکول کیږي. دا جایزه د آسیایي نوبل جایزې په نوم هم یادیږي او د نوبل جایزې په کچه ارزښت لري. د دې جایزې په ترلاسه کولو مې هڅې او پدرې شوې، ځکه چې په دې مې باور پیدا شو چې د ځمکې پر مخ ډیری داسې خلک شته چې له انسان سره مینه کوي. له دې جایزې 10 کاله وروسته د خپل ښار د بې بدیله خدماتو د ترسره کوونکي لقب راکړل شو. ډاکټر بیا یوه لنډه خندا وکړه. په خندا یې وویل دا جایزه هر چاته نه ورکول کیږي. زه 24م جاپانی یم چې دا لقب مې وګاټه. دا جایزه لیکوال یا هنرمند ته ورکول کیږي. له دې 3 کاله وروسته د چین دولت یو لوړ او مهم نښان راکړل شو. دا نښان د جاپاني امپراتورانو لخوا جوړ شوی دی او هر کال هغه چاته ورکول کیږي چې د چاپیریال ساتنې او د ژوند په ښه والي کې منډې ترړې کړې وي. د دې نښان نوم ډیر ښکلی دی، په زړه منګولې لګوي. آیا پوهیږئ چې څه نومیږي؟ د نه په معنا مې سر وښوراوه، شونډې یې ویړې شوې، په مسکا یې وویل د دې نښان نوم دی د لمر ختل. کله مې چې نښان تر سترګو راورسید ډیر ترې اغېزمن شوم او له ځان سره مې وویل تیارو ته به رڼا رسوم. په دې وخت کې بیا همغه ببرسترګی ځوان راننوت، زموږ په وړاندې ودرېد او وی ویل ډاکټر صاحب ډوډۍ تیاره ده. د ډوډۍ وخت هم و، خو دا خبره په ما ښه ونه لګېده، ځکه زه عادت وم تر هغه چې کار مې نه وي خلاص کړی نو ډوډۍ مې نه خوړله او له بل پلوه مې له ډاکټر صاحب هم زړه نه کېده. هره خبره یې ملغلره وه
او عملي کول یې زموږ د ټولنې د هر ټپ لپاره پټۍ وه. پر مرکې مې بیا فکر وکړ چې کومه پوښتنه راڅخه نه وي پاتې شوي. یو لنډ فکر وروسته مې ډاډ ترلاسه کړ چې ټولې پوښتنې مې ځواب شوي دي. کاغذونه مې په بکس کې کېښودل. له ځایه پورته شوم. ډاکټر صاحب مې له لاسه بکس واخیست. د یوې المارۍ په لاندې خانه کې یې کېښود. اوس یوازې د انځورونو اړتیا وه چې ترلاسه یې کړم. نو ومې ویل انځورونه مو له کوم ادرس واخلم؟ ویې خندل. بیا یې وویل فلش دې راکړه. فلش مې ورکړ. په دفتر کې یو زوړ ډیسکټاپ کمپیوټر ایښی و. د عکسونو مکمل فولډر یې ورسینډ کړ. یوه شېبه وروسته په سکرین کې شنه پټۍ ورکه شوه او فلش یې ترې ویست. بیرته یې ماته ونیو. دواړه له دفتره ووتلو. په دهلیز کې مو لاسونه پرېمینځل. په یوه بله کوټه کې وردننه شو. دسترخوان هوارو او خواړه پرې ایښي وو. ټول دوه نفره سره کېناستل، خو موږ 3 نفره شو. یو زه وم، بل ډاکټر صاحب او دریم اشپز و. ډاکټر صاحب مسک شو. وی ویل زه تل ډوډۍ له دې ملګري سره یو ځای خورم. نه مې خوښېږي چې یوازې ډوډۍ وخورم. پر دسترخوان افغاني خواړه ایښي وو. د ډوډۍ په خوړلو مو پیل وکړ. ما د سترګو په کنجونو کې څارلو. ښه په خوند مو ډوډۍ وخوړله. دسترخوان ټول شو. زه هم ډاکټر صاحب ته په تمه وم چې نور څه کوي. په کوټه کې ټول ناستو. یو بل ځوان ته یې مخ ور واړاوه. ترې ویې پوښتل موټر دې جوړ دی؟ هغه وویل هو جوړ دی. بیا یې ماته مخ راواړاوه. پړسېدلې سترګې یې وځلېدې. په خندا یې وویل که خوښه دې وي کاري ساحې ته به ولاړ شو. اوس به هر څه له نږدې نه ووینې. ما هم کومه پلمه ونه کړه ځکه په همدې کار پسې راغلی وم. ومې ویل سمه ده ولاړ به شو. موټروان له ځایه پورته شو. له کوټې ووت. موږ هم لږ وروسته پسې ور ووتلو. زه د موټر تر څنګ ولاړ وم چې ډاکټر صاحب زما بکس په اوږه کې را اچولی و او لنډ لنډ قدمونه یې راپورته کول. څنګه مې چې ولید نو ور وړاندې شوم. بکس مې ترې ونیو. موټر ته ور پورته شو. د مختلفو پروژو څخه مو لیدنه وکړه. په ټولو هغو کانالونو وګرځېدو چې د نستۍ لیمسا یې ور ټول کړی و. په هر کانال کې شنې او رڼې اوبه د هر لیدونکي پام ور اړاوه. په پای کې د ښیوې پارک ته ولاړو. د پارک له څوکیدار ښایسته خان سره مو ستړي مشي وکړه. پارک ته دننه شو. پارک له ځوانانو ډک و. ځای ځای ډلې ډلې ځوانان ناستو. د پارک په خوله کې یو ځوان سره مخ شو. د ستړي مشي پر مهال ځوان د ډاکټر صاحب لاسونه ښکل کړل. په دې کار سره د ډاکټر صاحب په سترګو کې اوښکې وځلېدې. بیا یې ځوان په سر ښکل کړ او وی ویل هڅه وکړئ چې عمل وکړئ. خبرې خو هر څوک کوي. فکر کوم دا یې شعار و ځکه تل به یې په ژبه و. بیا یې خپلې خبرې اوږدې کړې. موږ باید له ټاکلي وخت 1 ساعت زیات کار د هېواد لپاره وکړو. له ځوان سره مو خدای پاماني وکړه. د پارک برې خوا ته روان شو. یو څو قدمه مو نه وه اخیستي چې له یوه سپین ږیري سره مخ شو. خو دا ځل مې بیا بل څه ولیدل. ډاکټر صاحب د سپین ږیري لاسونه په لاسونو کې ونیول. بیا یې ښکل کړل. ما ته یې مخ راواړاوه او ویې ویل دې سپین ږیري له دې ګونځې پوستکي ډېرې خولې تویې کړي دي. له دې ګونځې پوستکي به د خولو بوی ختلو. هر وخت به یې پر خپل کاري ټیم غږ کاوه چې نن ورځ به 1 ساعت نه بلکې 1.5 ساعت له خپل ټاکلي وخت زیات کار کوو. هغه دی نن د دوی د خولو له برکته څومره انسانان له ښه ژونده برخمن دي. څومره ماشومان یې له خوارځواکۍ وژغورل. څومره ناروغانو ته یې روغتیا ور په برخه کړه. د سپین ږیري پر مټ یې لاس وټپاوه او بیا یې وویل دا ټول د همدې سپین ږیري د ګونځې پوستکي د خولو برکت دی. سپین ږیری مو ترمنځ روان و. د پارک په بر سر کې راتاو شو. په پارک کې ډېر کار شوی و. له هرې ونې میوې راځوړندې وې. اوبه وې او ونو دروند سیوری جوړ کړی و. دا همغه ځمکه وه چې یو وخت پکې شین بوټی نه لیدل کېده او ټوله شاړه ځمکه وه. لیکن اوس د ډاکټر صاحب په هڅو په یوه پارک اوښتې ده او د ښاپېریو باغ ترې جوړ و. ډلې ډلې ځوانان پکې ګرځېدل.
له پارک راووتلو. له ښایسته خان کاکا سره مو خدای پاماني وکړه. زه ډاکټر صاحب او سپین ږیری درې واړه موټر ته ورپورته شو. موټر چلوونکي ډېره ښه چلونه کوله. تر دفتره یې په ډېر ښه چلن راورسولو. له موټر درې واړه ښکته شو. موټر پر دروازه ننوت. له ډاکټر صاحب مې مننه وکړه. بیا مې له دواړو سره خدای پاماني وکړه. دوی په خپله مخه روان شول او زه په خپله مخه. په لار روان وم. خپل ځان ته په غوسه و. ټول افغانستان ته په غوسه و. له خپله ځانه مې کرکه کېده. له هر افغان مې کرکه کېده. ځکه موږ دومره بې همته خلک یو چې د درملنې خبرې خو پرېږده چې د عبادت ځایونه هم نور راته جوړوي او بیا موږ پکې ټینګې ټینګې کلمې تیرو. ځانونه تر نورو کلک مسلمان بولو او افغانیت مو د میړانې نښه ګرځولی. په هغه صورت کې چې نه مو اسلام ته خدمت وکړ او نه مو خپلې خاورې ته. نه د اسلام شو او نه د افغانستان. وخت ناوخت وو. د کور اراده مې وکړه. تر تمځایه پلی راغلم. د موټر تر څنګ ودرېدم چې موټروان راوړاندې شو او وی ویل قضیې خو یو کس کم دی. د موټر چلوونکي د یو کس کم دی خبره سمه راباندې اور شوه، خو څه مې ونه ویل. په پټه خوله موټر ته ورپورته شوم. تر کوره چې را رسېدم د ماښام اذان یې وکړ. د دروازې د زنګ په تڼۍ مې ګوته ټینګه کړه. د کور په انګړ کې د زنګ چغه وخته. دروازه لرې شوه. کور ته ننوتم. ماشومانو سره مې روغبړ وکړ. کوټې ته ولاړم. بکس مې کېښود. اودس مې و. جاینماز مې ویړ کړ. لمونځ مې ادا کړ. خدای دې قبول کړي. جاینماز مې ټول کړ. کاغذ او قلم مې راواخیست. په لیکلو مې پیل وکړ چې د ډاکټر تیتسو ناکامورا په ژوند لیکنه ترتیب کړم. تقریبا په نیم ساعت کې مې بشپړه کړه. کاغذونه مې په بکس کې کېښودل چې سهار ته یې په دفتر کې په کمپیوټر ټایپ کړم. د ماښام ډوډۍ تیاره وه. دسترخوان ویړ شو. ټوله دسترخوان تاو شو. غوري یې په دسترخوان کېښودل. په غوري کې ښه ترخه شوله پرته وه او تاوونه ترې ختل. د سبزۍ لقاب مې نیم نارنج راپورته کړ. په دوو ګوتو مې ټینګ کړ. څریکې یې وکړې. پر وریژو مې وڅڅاوه. په ښه اشتیا مو ډوډۍ وخوړه. ماشومان پر خپلو درسونو بوخت شول. ما هم تلویزیون چالانه کړ. د شمشاد پر څپو مې د بي بي سي نیم ساعته خبري ټولګه تعقیب کړه او ورپسې مې د همدې چینل له لارې د ټاکنو خپرونه او بیا خبري سرویس وڅاره. له 8-3 دقیقې تېرې وې چې تلویزیون مې بند کړ. د ژوندی د وي وطن په نوم د عزیز نسین کتاب په ژباړه مې پیل وکړ. تقریبا 3 صفحې مې وژباړه. نوره ډاډه مې نه ورته لګېدله. هغه مې هم پرېښود. د ماسخوتن د لمونځ وخت و. پاڅېدم. لمونځ مې وکړ. خدای جل جلاله دې قبول کړي. پر توشکه وغځېدم. د وجود شخې مې وایسته. یو څو دقیقې په یو لټ او په بل لټ واوښتم. نور پر ځان نه یم پوهېدلی. یو وخت چې د سهار لمونځ ته راپاڅېدم. اودس مې وکړ. لمونځ مې ادا کړ. د باندې ووتم. په زرغونه ساحه کې وګرځېدم. تازه هوا مې واخیسته. د ونو او بوټو له زرغونو رنګونو مې ښه خوندونه واخیستل. یوه شېبه وروسته بیرته دننه شوم. سهارنۍ تیاره وه. په ګډه مو له ماشومانو سره وخوړه. کورتۍ مې راواخیسته. پر اوږو مې واچوله. پر ځان مې تاو کړه. جرابې مې په پښو کړې. د بکس پټۍ مې له اوږو تاوه کړه او له ماشومانو مې خدای پاماني واخیسته. له کوره راووتم. د کوڅې سر کې موټر ته ودرېدم. موټر راغی. لاس مې ورکړ. د موټر په شا سیټ کې 3 نفره ناستو. موټروان د خدای ژوندی لري. زه یې 4م نفر ورځای کړم. د شاتني سیټ 3 نور سپرلۍ هم را سره ښه په تنګ شوې وه. خو څه مې کړي وای. دا خو زموږ د موټروانانو دود دی چې 2 تنه مخکې سیټ کې 4 تنه شاتني سیټ کې کېنوي. موټر حرکت وکړ. له ټایرو یې خړې دوړې پورته شوې. لاره لنډه وه خو سختې کندې کپرې یې درلودې. یو څو دقیقې وروسته تر تمځایه ورسېدم. له موټره ښکته شوم.
موټروان ته مې د افغانیو سلګون ونیو. په جینګه خوله یې وویل کالدارې نه وې در سره؟ له ډېره تاوه مسک شوم. ومې ویل همدا مو خپله سیکه ده، هر څومره چې ترې ګرځوې ویې ګرځوه. موټر چلوونکي سره په جیب کې افغانۍ نه وي. د نورو سپرلوي کرایه راټوله کړه، ما ته یې 70 افغانۍ راکړې. پیسې مې جیب ته کړې. د دفتر په لور روان شوم. تقریبا 10 دقیقو کې تر دفتره ورسېدم. پر کارونو مې پیل وکړ. تر غرمې مې د تېرې ورځې هغه کارونه چې د ډاکټر تیتسو ناکامورا د مرکې له امله رانه پاتې وو تکمیل کړل. ډوډۍ تیاره شوه. ډوډۍ مو وخوړه، چای مو وڅښه، بیا مې پر خپلو کارونو پیل وکړ. د ډاکټر تیتسو ناکامورا مرکه مې راواخیسته. په کمپیوټر مې ټایپ کړه. د مرکې د پای پاراګرافو چې حامد وویل اخ ظالمه. د اخ په اورېدو مې سترګې ورپورته کړې. لاسونه مې په کیبورډ ایښي وو. حامد د موبایل په سکرین کې سترګې نیولې وې. په ورخطا توګه مې وویل څه شوي؟ د حامد له سترګو اوښکې څڅېدې. په ژړغوني غږ یې وویل ډاکټر یې وویشت. حیران شوم. ومې ویل کوم ډاکټر؟ په بنده ژبه یې وویل جاپانی ډاکټر. د زړه درزا مې زور واخیست. په بیړه مې تلویزیون چالان کړ. همدا شیبه د تلویزیون پر پرده همدا خبر وو. پر ډاکټر ناکامورا د ناپېژانده وسلوالو له لوري برید وشو. په پیښه کې 15 تنه وژل شوي او ناکامورا ټپي دی. په دې خبر سره مې ټکان وخوړ. د پرونۍ ورځې هره شیبه مې سترګو ته کېده. د وجود غړي مې شل شول. د پورته کېدو توان مې نه درلود، خو په ډېرو ستونزو او مشکلاتو له ځایه پورته شوم. له نورو ملګرو سره یو ځای له دفتره ووتم. د حامد موټر ته پورته شوم. په 20 دقیقو کې تر روغتون ورسېدو. په روغتون کې ډېر بیروبار و، خو موږ هغه عاجل خونې ته روان شو چیرته چې ډاکټر صاحب و. تر دهلیز ورسېدو. د دروازې مخې ته ولاړو چې دروازه را خلاصه شوه او نرسانو غږ وکړ ایسته شئ، عاجل دی عاجل. موږ هم لار خوشې کړه. نرسان له ډاکټره راتاو. په لیدو یې بېدمه شوم. لاس او پښې مې له کاره ولوېدې. سترګې مې رډې رډې راووتلې. د ډاکټر پر څېره لا هماغسې مسکا خوره وه. په ډېرو ستونزو ورنږدې شوم. تر سر یې لا نه وم رسېدلی چې سپین بریتونه یې بیا وښورېدل. سر یې لږ راپورته کړ او ویې ویل افغان صاحب زه درنه ولاړم. وطن مې در سپارم، وطن مې وژغوره. د همدې خبرو په کولو سره یې سترګې پټې کړې او سر یې کېښود. نرسان پر ځغاسته تر امبولانس ورسېدل. ډاکټر یې په امبولانس ورپورته کړ. د امبولانس پر سر تور څراغ پړکا شروع کړه او د هوایي ډګر پر لوري تاو شو. موږ په روغتون کې لاس تر زنې کېناستو.